د راپس سپېڅلې نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شال تلویزون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلیفه کاکړ د جرمني په وپرتال ښار کې د یو افغان د واده په مراسمو کې د میلمنو ترمنځ شخړه وشوه. کله چې پولیسان هغه ځای ته ورسېدل حالات ترنګلی شو او په پایله کې 15 پولیس افسران سرسري ټپیان شوه. دا پیښه په وپرتال ښار کې د شنبې په شپه په یو محفل کې رامنځته شول او په پایله کې 15 پولیس افسران د ګوتو او غاښونو د لګېدو له امله سطحي ټپیان شوي دي. په خبرپاڼې کې ویل شوي چې په دې پیښه کې د مراسمو 4 میلمانه هم ټپیان شوي دي چې یو شمېر د پولیسو د امبولانس ټیم لخوا درملنه شوې او زخمونه یې ژور نه وه. پولیسو وویل دوی د شنبې په ماښام ټلیفون ترلاسه کړ چې د واده په ځای کې جګړه روانه ده. د پولیسو د لومړني موندنو له مخې واده ته راغوښتل شوي میلمانه په جګړه کې ښکېل شول او یو بل یې په ګیلاسونو او بوتلونو وویشتل. د پولیسو د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې د 22 څخه تر 24 کلونو پورې 3 کسان نیول شوي وو چې د نیولو پر مهال د پولیسو په ضد مقاومت کړی دی. سربیره پر دې پولیسو د 24 میلمنو د هویت اسناد ثبت کړي او واده یې لغوه کړی. د 15 پولیسو ټپونه لږ وه او دوی توانېدلي دي چې دې ماموریت ته دوام ورکړي. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې د چاقو بریدونو لړۍ د پناه غوښتونکو د اخراج لپاره په آلمان کې د ګوندونو غوښتنې زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې د سپتامبر په میاشت کې به د افغانستان په اړه غونډه دایره وي. د دې غونډې کره نیټه نه ده ټاکل شوې خو ویل کیږي چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د ښځو د سازمان مشره سیما بهوس او د یونما مشره روزا اوتونبایوا ګډون وکړي. د غونډې د اجنډا جزئیات نه دي په ډاګه شوي خو د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې په استازیتوب لږ تر لږه یو کس ته د وینا کولو بلنه ورکول شوې ده. روزا اوتونبایوا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپله وروستۍ ارزونه وړاندې کړي. د طالبانو له واک ته له رسېدو وروسته افغانستان ته د جرمني لخوا د 28 افغانانو له ستنولو وروسته چې دغه هیواد مجرمین بللي اوس اتریش هم د جرمني له دې پریکړې څخه خپل ملاتړ ویلی. غواړي افغانستان ته د هغو افغانانو اتباع د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه ولري. د یورو نیوز د راپور له مخې چې د سپتامبر په لومړۍ نیټه خپور شوی د کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. په راپور کې راغلي وینا وایي غواړي له برلین سره د ګډ اخراج په برخه کې له نږدې همکاري وکړي. د اتریش هیواد دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې جرمني د جمعې په ورځ د 28 افغانانو کډوالو افغانستان ته ستانه کړه. فرانس پریس اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي دغه 28 افغانانو جدي جرمونه کړي وه او حق یې نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. خو د جرمني حکومت دا پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بېلابېلو څانګو غندلی او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقونو سرغړونه ده. د آذربایجان واکمن ګوند دغه هیواد د پارلماني ټاکنې ګټلې دي. د آذربایجان د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې د نوي آذربایجان ګوند د 1.9 رایې له شمیرلو وروسته د پارلمان له 125 څوکۍ څخه 76 څوکۍ ګټلې دي. په آذربایجان کې د قره باغ سیمې له نیول کېدو وروسته لومړنۍ پارلماني ټاکنې د سې شنبې په ورځ د سنبلی په 11مه ترسره شوې. د آذربایجان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر مظاهر پنجوب په یوه خبري غونډه کې ویل چې په دغه انتخاباتو کې په لسګونو خپلواکو کاندیدانو چې د حکومت ملاتړي او د حکومت مخالف ګوندونه دي ګډون کړی دی. په پارلمان کې د دغه هیواد د ولسمشر الهام الیوف په مشرۍ د نوي آذربایجان د ګوند دغه اغیزناکه بریا د ارمنستان جمهوریت له کنټرول څخه د ناګورنو قرهباغ سیمې له بیرته نیولو یو کال وروسته ترسره شوه. الهام الیوف 7 میاشتې مخکې د 5م ځل لپاره د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. سیاسي کارپوهان الهام الیوف په استبدادي او سیاسي ازادۍ څخه په سرغړونې تورنه وي. د ګټونکو او منتقدینو په ان په دغه هیواد کې ټاکنې رڼې او عادلانه نه دي او یوازې د الیوف د واکمنۍ د دوام لپاره د نندارې لپاره ترسره کیږي. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې د اسراییل د حملو په وړاندې د فلسطین د خلکو ملاتړ لپاره
د عربو او اسلامي هیوادونو د پیوستون په اهمیت ټینګار وکړ. هغه په دې خبرو کې د فلسطین په ولس باندې د اسراییل د پرلپسې تیروي او حملو د بندولو لپاره د ګډو کوښښونو ضرورت ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې د فلسطین په مسله کې د ریاض دریځ تل ثابت او نه بدلیدونکی دی. شاهزاده محمد بن سلمان همدا شان ټینګار وکړ چې سعودي عربستان به یوازې هغه وخت له اسراییل سره ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې کړي چې د فلسطین د خلکو قانوني حقوقونه په رسمیت وپیژندل شي. په دې کې د 1970 کال د پولو پر بنسټ د یو خپلواک فلسطیني دولت چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي. د اسراییل د کارګرانو د اتحادیې هیستروډ مشر اعلان وکړ چې سبا دوشنبه به په ټولو اسراییل کې په ټوله هیواد کې اعتصاب وکړي. دغه کار موخه د دې هیواد پر حکومت فشار راوړل دي چې د غزې په ترانګ کې د اسراییل یرغمل شوي کسانو د بیرته ستنولو لپاره یو هوکړې ته ورسیږي. د اتحادیې مشر آرن بار ډیویډ په ټولو ملکي کارمندانو غږ وکړ چې په اعتصاب کې برخه واخلي. هغه دغه هم اعلان وکړ چې د بین کوریون هوایي ډګر د اسراییل تر ټولو مهم هوایي ترانسپورت مرکز به د ځایي وخت د سهار په 8 بجو وتړل شي. په داسې حال کې چې د اوربند خبرې اترې ورو روانې دي، د اسراییل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په هیواد کې دننه له سختو نیوکو سره مخ شوی دی. په دغه خبرو اترو کې یو له عمده خنډونو څخه د هغو بندیانو شمیر دی چې حماس غواړي خوشي کړي. اسراییلي پلاوي وړاندیز کړی چې دغه بندیان د خوشي کېدو په صورت کې له غزې څخه ووځي. د آلمان په ختیځ کې د تورینګن او زاکسن په ایالتونو کې په پارلماني ټاکنو کې یو تاریخي بدلون راغلی. د جرمني لپاره بدیل AFD د بورنګ هاک په مشرۍ په تورینګن ایالت کې د خورا پیاوړي سیاسي ځواک په توګه راپورته شو. د آلمان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو ګوند چې د امنیتي ادارو او د اساسي قانون د ساتنې کمیسیون لخوا د ښې اړخونو په توګه طبقه بندي شوی وي او د ایالتونو پارلماني ټاکنو کې په اکثریت رای سره ګټلې. د لومړنۍ شمیرونو له مخې د آلمان لپاره بدیل ګوند د بورنګ هاک په مشرۍ سره د 3.8 رایو په ترلاسه کولو بریالی شوی چې د 2019 ټاکنو کې د 3.4 په پرتله د پام وړ زیاتوالی دی. د دغه ګوند مشر ولمر د خلکو لومړنی ګوند یو چې بورنګ هاک دغه تاریخي ټاکنې وبایللې او ویل چې غواړي د حکومت جوړولو لپاره له نورو ګوندونو سره خبرې پیل کړي. هاک زیاته کړه موږ چمتو یو چې د حکومت مسؤلیتونه په غاړه واخلو، خو د آلمان ګوندونو له دغه شی اړخ او افراطي ګوند سره همکاري او اتحاد رد کړی دی. د تورینګن مسیحي دیموکرات ګوند CDU د 2.8% رای په ترلاسه کولو سره د دویم سیاسي ځواک په توګه راڅرګند شو چې دا د 2019 کال ټاکنو 1.8% په پرتله ښه والی دی. دغه ګوند له کیڼ اړخو زرغون او د آلمان لپاره بدیل سره همکاري رد کړې ده. د اسرایلي نژاد امریکایي تبع هیریش ګولډبرګ پاولین په ګډون د حماس د شپږو یرغملو د وژل کېدو د خبر په خبرګون کې د جنوبي کارولینیا جمهوریت غوښتونکو سناتور له جو بایډن او د اسراییل له حکومت وغوښتل چې پر ایران برید وکړي. ګراهام د یکشنبه په ورځ له ABC تلویزون سره په خبرو کې د حماس لخوا د نیول شوي امریکایي یرغملو پر مړینه خپل غوسه او خفګان څرګند کړ او ویل دوی د یرغمل شوي اسرایلیانو د ژوند پروا نه لري. که تاسو غواړئ یرغمل شوي کور ته راستانه کړئ، تاسو باید په ایران فشار او لګښت زیات کړئ. د خوست ولایت په مرکزي جمنازیوم کې د ځوانانو راډیو له لوري د 4 ولایتونو ترمنځ د سولې ختیځ زون په کچه د فوټسال سیالي چې یوه ورځ دوام وکړ د لوګر لوبډلې په اتلولي پای ته ورسېده. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځ ځلانده خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.